الله أكبر. داقينا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة كتيمو ورسلبا ودكي سورة نوح دم ثابت ده إمام نسائي برواية كده أو خسي رواية الحمد لله. داقينا بعد الله أكبر. الله أكبر بويا كي صبر فرجين كده سون تكبير شو دوين بیا به داګه نه بعد درود ابراهیمی وې. درود ابراهیمی دته وایو ها یعنی بای کې هم ټانکې نه لګې ده ځان. درود ابراهیمی سری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ديك الداء الفاظ ندي ثابت وسلمت ورحمت وترحمت دا بك بيد زان نزياتيك درود ابراهيمي دا تجي فرض منصب اخرني قاعده کی کینی کنه او یا نفلی منصب اخرني قاعده کی کینی اكم درود شي ام دك درود بو داغينا بعد الله اكبر دا دريم تكبير شو وش دعاء واحد دعاء كانوا مسألة روانه تفصيلا. هر الدعاء چې ثابت داغه ته ویلې شي ثابت دعاګانو کې به تبدیلی نه راولي او کله ثابتونه علاوه یو دعا کې نو پکې څه حرج نشته. ولي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې اخلصوا له فی الدعاء دې مړي لپاره دعا ډېر په اخلاص سره غواړي. لکه اوس سړی عربي باندې پوهېږي او لګیا دی چې یو دعا یې پکې ووایي چې یا الله ته وبخي او رحم پې وکړي او آخرت ته سفر ورته آسان کړي او دا قبر ورته رڼا کړي او هغه دعا یعنی داسې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الفاظ نه دي ثابت نو څه حرج پکې نشته. ولې پکې حرج نشته؟ دغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وغواړه په اخلاص سره. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېرې دعاګانې رانقل دي. بیا د صحابه کرامو نه ښه ډېرې رانقل دي او دغه شان د سلف صالحین نو که چېرته دا خبره تحديد کړی شوی وي چې صرف یوه دعا ده یا دوه دي نو بیا به د دې نه زیاتې نه ثابتېږي. خیر همدې مسلې ده او دا مسله انشاءالله تفصیلا د دعاګانو را روانه او دغې کې موږ د لوی خیر نه محروم وو. صرف یوه دعا راته یاده ده نا اللهم لا تحرمنا اجره دا بکی نه وي دا بکی نه وي. دعا د قضیې پورې وکړم چې د احسان سي وي دا هم نیمګړي. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دا خو سره بکی نه وي. زه په دې دعا اعتراض نه دعا خو صحیح ثابته ده خو همدقه یو راته یاده ده یو راته یاده په دې چې بس مولوي صاحب راته ټول عمر همدقه ویلي. البته مسله دي مذهب 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 دا خبرې ټولې راتنګې شوي دي. که چېرته مسله دا وایي چې وروره د پیغمبر تابعداري پکار ده نو ښایسته ښایسته دعاګانې تاسو به واورئ په روانو د رسولو کې مزیدارې مزیدارې دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دي د صحابه کرامو. او په دې باب کې موږ چې کوم کتاب لیکلی دی رحیق الازهار فی الادعیة والاذکار الحمدلله په هغې کې ما د جنازې دعاګانو کې ډېرې دعاګانې بیان کړي دي سره د ترجمې. نو که چېرته دغه کتاب هم را پیدا کړو او دغه دعاګانې م یادې کړې لوی خیر به درته الله نصیب کړي سره د ترجمې. لاندې د هرې دعا سره ترجمه ده او الحمدلله د هرې دعا سند یا مرجع مصدر حکم دا ټول پکې هلته موجود دي. نو د دې نه بعد درېیم تکبیر نه بعد به څه وکړي دعا به وغواړي. بیا الله اکبر څلورم تکبیر که څلور تکبیره کوې بیا په دې سلام ګرځي. د سلام د ګرځولو دوه طریقې ثابتې دي. د یوې په باره کې انتهایي مضبوط روایت راغلي دي او یو په یو روایت کې راغلی بعض علما صحیح کوي او بعض ورته کمزوري وي خو که څوک په عملو کې څه حرج پکې نشتي. یو طریقه دا ده الله اکبر السلام علیکم ورحمة الله دا په ډېرو حدیثونو کې راغلي دي
او که په صحیح سند باندې روایتونو کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف ته سلام ګرځول دا دوه علم ثابت دی او بعض علماو ته صحیح وایي نو که چېرته څوک دوو طرفونو ته سلام وګرځوي نو څه حرج پکې نشته دواړه جایز دي که یو طرف ته سلام ګرځي او که دواړو طرفونو ته سلام ګرځي دا د جنازې د منځه طریقه وه